بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ چې کوم ټاپک دی هغه دی په biological consequences of smoking. څه ټاپک دی زموږ؟ biological consequences of smoking. دا د 10 په بیولوژي کې دی. ټیک ده، په اولني نمبر چپټر کې biological consequences of smoking مطلب دا دی چې کوم سړی سموکینګ کوي یعنی سیګرټ څکي د هغه به بایولوژیکلی انجام څه وي. صحیح ده. نو شروع کوو خپل ټاپک. کوم سړی چې سموکر دی، ټیک ده، سموکر څه ته وایي چې سیګرټ څکي. د هغه راځي پکې د خط پکې راځي، دا صحیح دی که نه؟ صحیح ده. صحیح ده. سموکر څه ته وایي چې کوم سړی سیګرټ څکي. هغه ته په ژوند کې ډېره غټه خطره وي د کینسر. ټیک ده، ریسک یې ورته د کینسر ورته څه وي، د په ژوند کې ورته څه وي، غټه خطره وي د کینسر. او هغه کینسر د څه څه کیدی شي؟ نو هغه د لنګز پړپوس هم کیدی شي، د کډنیز هم کیدی شي، د خولې هم کیدی شي، د سینې هم کیدی شي. دې نه علاوه کوم اسوفیګس چې دی د هغې هم کیدی شي. صحیح ده. ښه، اوس راځو چې په دې سیګرټ کې داسې څه شی دی چې کله دې یو سړی کش وکړي نو هغه ته دا کینسر لګي. نو په سیګرټ کې دی موږ سره ټوبیکو. ټیک ده، څه دی؟ ټوبیکو، کوم ته چې تمباکو ویلی کېږي. صحیح ده. نو په دې ټوبیکو په سموک کې اصل کې 4000 ډیفرنٹ کیمیکل موجود دي. صحیح ده، 4000 پلس څه تقریبا مختلف قسمه کیمیکل موجود دي چې په دغه کیمیکلو کې 69 کیمیکل موږ سره داسې دي چې هغه کینسر سړي ته لګوي، کارسینوجن دي. ټیک ده، کارسینوجنز څه ته ویلی کېږي چې هغه کینسر لګوي. څو دي پکې؟ دا 69. ټول څو کیمیکل دي؟ 4000. او په دغه 4000 مختلف کیمیکلو کې 69 داسې دي، داسې کیمیکل دي چې هغه سړي ته کینسر لګوي. کارسینوجن څه ته وایي؟ چې کینسر کاز کوي. چې کینسر سړي ته څه کوي؟ کاز کوي. هغه کیمیکلو ته څه ویلی کېږي؟ کارسینوجنز. ټیک ده. اوس به مونږه څه کیمیکل وایو چې په دې سیګرټ کې دي او د هغې اثر به څه وي. صحیح ده. نو effects of some chemicals found in a cigarette. ټیک ده، څه کیمیکل به ووایو چې هغه په سیګرټ کې موجود دي او د هغې څه اثرات دي. د ټولو نه لومړنی چې کوم کیمیکل دی په دې کتاب کې ستاسو لیکل دی د 10 هغه دی ټار، TAR. ټیک شوه. اولنۍ خبره دا ده چې دا ټار چې کوم دی خو پخپله یو کارسینوجن دی. کارسینوجن په دې کې پاکې ته چې کوم دی نو ډېر شی کارسینوجنز شته دی. ښه، دا اولنۍ. کارسینوجن خو تاسو پېژندلی او که نه؟ څه ته وایي کارسینوجن؟ چې هغه کینسر کاز کوي. ټیک شوه. دا ټار چې کوم دی دی چې کله په سالډ فارم کې د ده دا کار داسې کوه، دی سټینز ویلی کېږي داغي کوي. څه شی داغي کوي؟ ګوره ورته ټیت، غاښونه چې کوم دي، کوم سموکر دی د هغه غاښونه به څه وي؟ داغي کوونکي وي. بل فینګرز، کوم ګوتې چې دي. بل د دې نه علاوه لنګ ټیشو. صحیح ده. د ټار څه کار شو؟ دی چې کله په سالډ فارم کې دا یو کارسینوجن دی. ټیک شوه. په سالډ فارم کې چې دی د دې سټینز کوي، داغي کوي. څه شی؟ غاښونه، ګوتې او لنګ ټیشو. پړپوس کې چې کوم ټیشوز دي دغه دی څه کوي؟ داغي کوي. دې له داسې رنګ ورکوي چې هغه چې کوم دی بیا د دې نه ځي نو. دا کار تاسو وپېژند. اوس بل ته راشئ. بل د دې ټار کار څه دی؟ ډیمیج لنګ ټیشو. څه شی دی؟ ډیمیج لنګ ټیشو. کوم پړپوس کې چې ټیشوز دي هغه هم څه کوي؟ تباه کوي.
دا یې بل کار شو. صحیح ده. دې ته څه ولیکم؟ A B C نمبر. اوس د کار بل څه دی؟ increase phlegm and mucus production. کوم میوکس او پلګم بلغم چې دي د هغې پیداوار هم دې څه کوي؟ سیوا کوي. دا د چا کار و؟ د ټار کار و. صحیح ده. ګوره اوس بل دغه ته، دا خو یو کیمیکل و په دغه کې. بل کیمیکل چې کوم دی هغه موږ سره دی نیکوټین. نیکوټین ها د نیکوټین څه شی دی؟ اوس به موږ دا وایو چې دا هم یو کیمیکل دی په دغه سیګرټ په ټوبیکو په سموک کې چې کوم دی موندې کېږي. د ده اوس څه کار دی دا به موږ په دې ځای کې ووایو. ټولو نه اولنۍ خبره خو زه تاسو ته وکړم چې نیکوټین دا هغه څیز دی په سیګرټ کې چې دا یو پرسن هیبیچول جوړوي. صحیح ده. هیبیچول ویلی شي عادتي، چې کوم سړی چې لکه اوس سیګرټ وڅکي نو په هغې کې دی نیکوټین. نو دا نیکوټین چې کوم دی سړی عادتي جوړ کړي چې دی بیا سیګرټ څکي. دی بیا چې کوم دی دغه سیګرټ چې دی څکي د څه د وجې نه؟ د نیکوټین د وجې نه. ځکه چې دا نیکوټین لګېدلی دا سړی څه جوړ کړلی؟ هیبیچول عادتي جوړ کړلی. ها اوس د ده نور کارونه چې کوم دی د څه نقصانات دي؟ کوم هارت ریټ چې دی، هارت ریټ زړه دړکن، صحیح شوه، او بلډ پریشر شو. بلډ پریشر دا دې څه کوي؟ های کوي. د بلډ پریشر سیوا کوي، هارت ریټ سیوا کوي. دې نه علاوه د وینې چې کوم رګونه دي بلډ ویسلز دي دا د هغه هم څه کوي؟ کانسټرکټ کوي، تنګوي. لکه اوس کانسټرکټ یو څیز کولا وي او هغه داسې راتنګ کړي، دغې ته څه ویلی کېږي؟ کانسټرکشن. صحیح ده. نو د وینې دا رګونه چې کوم دي دا هم دې څه کوي؟ کانسټرکټ کوي. دا څوک وه؟ نیکوټین. ها بل کار د ده دا دی چې کوم مسل پټې چې دي، مسل پټې چې دي هغه دې څه کوي؟ ډیمیج کوي، پټې خرابوي، پټې تباه او برباد کوي. دا څوک وه؟ دا دغه نیکوټین. دې نه علاوه زمونږ چې کوم په پلیټلیټس دي په وینه کې هغې سټیکنکس هم سیوا کوي. هغه داسې نښلوي. بلډ پلیټلیټس، بلډ پلیټلیټس دي هغه څه کوي؟ سټیکنس چې کوم د هغې د سټیکنس هغه هم څه کوي؟ سیوا کوي، انکریز کوي. نو چې دا سیوا شي نو څه چل به کېږي؟ دا به بیا په دې وینې په دې رګونو کې به رانښلي. چې رانښلي نو څه چل به کېږي؟ وینه به په وچ په دغه ځای کې څه کېږي؟ رایوځای کېږي. اصل کې خو د بلډ پلیټلیټس کار دا و چې کله به یو ځای مثال په طور باندې زخمي شو، وینه به ترې بهر ته راووته او خوږ به شو، نو دا بلډ پلیټلیټس به راتلو په دغه ځای کې به څه شو؟ ونښاته، نو وینه به یې بهر ته نه پرېښوده. خو اوس ایچ بیس چې کوم دی د نیکوټین د وجې نه چې کله په رګونو کې دننه دا بلډ پلیټلیټس راوشي ځان سره یو بل سره رایوځای شي، نو څه چل به کېږي؟ په دغه ځای کې به وینه بیا نه پاس کېږي. چې نه پاس کېږي نو کورونري ډیزیز چې څومره دي لکه هارت اټیک شو دغه به بیا انسان ته کاز کېږي. دا د څه د وجې نه؟ د نیکوټین د وجې نه. هغې چل وکړو دا بلډ پلیټلیټس چې کوم دي د هغې سټیکنس یې سیوا کړو، نو دا وچ بیا چې کوم دی ونښلي او کورونري ډیزیز څه کړي؟ کاز کړي. بل چې کوم کیمیکل دی په دې سیګرټ کې هغه موږ سره دی کاربن مانو اکساید. صحیح ده. 4 نمبر موږ سره څه شی دی؟ کاربن مانو اکساید. کاربن مانو اکساید. صحیح ده. ها لولنې موږ څه ووې؟ ټار. دویم نمبر موږ څه ووې؟ نیکوټین. اوس خاصاري ده 3 نمبر دی. 3 نمبر موږ څه ووې؟ کاربن مانو اکساید. ها کاربن مانو اکساید CO دی. صحیح ده. او کاربن ډای اکساید CO2 دی. کاربن مانو اکساید څه ته ویلی کېږي؟ دا کاربن مانو اکساید هله جوړېږي که نه چې کله سیګرټ څه شي؟ ولګي. چې کله سیګرټ ولګي په دغه ټایم کې دا کاربن مانو اکساید څه کېږي؟ پیدا کېږي. ټیک ده. ښه د کاربن مانو اکساید کار څه دی؟ مونږ ته پته ده چې ریډ بلډ سیل چې کوم دی په هغې کې هیموګلوبین دی. دغه هیموګلوبین کار دا دی چې دی اکسیجن سره یو ځای کېږي او دا اکسیجن چې کوم دی په
جسم کې چې سیل دی هغه ځای ته دی رسوي. خو دا هیموګلوبین چې کوم دی په وینه کې د ده زیات لاوینګ چې کوم دی هغه د کاربن مانو اکساید سره دی، یعنې دی د اکسیجن نه زیات کاربن مانو اکساید خوښوي. چې کله دا کاربن مانو اکساید انسان دنده کړي نو دا راشي د ریډ بلډ سیل سره، د ریډ بلډ سیل سره دا کاربن مانو اکساید چې کوم دی دی څه شي رایو شي. نو دی چې رایو شي نو څه چل به کېږي؟ اوس تاسو ته پته ده آر بي سي کار څه و؟ اکسیجن وړل. نو اوس د اکسیجن په ځای ورسره دا کاربن مانو اکساید رایوځای شوی دی، چې رایوځای شوی دی اکسیجن به نه وړی کېږي. نو پریوینټ اکسیجن ترانسپورټیشن. ټیک شوه؟ د اکسیجن چې کوم ترانسپورټیشن او هغه به اوسه نه کېږي. د څه د وجې نه؟ ځکه چې کاربن مانو اکساید راغلی دی او د آر بي سي سره رایوځای شوی دی. بل دغه چې کوم دی هغه موږ سره دی بنزین، 4 نمبر بنزین. صحیح ده. اوس به وایو چې بنزین پکې ته هم دی. دا بنزین چې کوم دی دا په دې دغه کې دی، په دغه ټوبیکو کې دی، دا بل یو کیمیکل دی. دا هم چې کوم دی کارسینوجن دی. د ده څه کار دی؟ د کاز بلډ کینسر، دی د وینې کینسر لګوي. کوم سګرټ چې څوک څکي هغه که تاسو خیال کړئ هغه خلک وایي ده ته د وینې کینسر ولګېد. دا څه وجې نه لګي ده ته؟ ځکه چې دې کې څه شی دی په دې دغه کې سګرټ کې د بنزین دی او د ده کار دا دی چې د وینې کینسر لګوي. د وینې کینسر د بل نوم وایي لیوکیمیا. صحیح ده؟ لیوکیمیا. دا تاسو په نهم کې زما خیال نهم چپټر کې ویل وه، نهم چپټر دی. بل نمبر چې کوم کیمیکل دی 5 نمبر هغه دی فارمل ډیهاید. فارمل ډیهاید دا هم یو کیمیکل دی. دا هم کارسینوجن دی. صحیح ده؟ کینسر لګوي. دې داسې چل کوي د فارمل ډیهاید چې دی پرابلم جوړوي، مثلا ډیزیز جوړوي په څه ځینو کې ګوره ریسپایریټري سکن او ګیسټرو انټسټاینل. صحیح ده؟ ریسپایریټري ډیزیز جوړوي دی، پرابلم جوړوي. سکن ډیزیز جوړوي. ګیسټرو انټسټاینل مطلب د معدې او د انټسټاین د کولمو مسله چې کوم دی جوړوي. دا څوک؟ فارمل ډیهاید. صحیح شوه؟ د ده کارمندي هم د ده چې کوم نقصان دی هغې مندي هم تاسو وپوهېدئ. 6 نمبر چې کوم دی په دې کې میټلز هم موجود دي. داسې غټ میټلز نه دي چې سړی مثال په طور باندې وویني، ځکه خو دومره نری دي دغه دي چې هغه سړی څه کوي؟ کش کوي، لوګی که نه. میټل تقریبا 30 چې دی دې کې ډیفرنټ میټل دي. صحیح ده؟ ډیفرنټ میټلز یې څو دي؟ 30 دي. او په دې 30 کې زیاتره چې څومره دي که نه مینې هغه چې دی دغه کینسر سره لینک کړي دي، مطلب کینسر لګوي. صحیح ده؟ او په دغه میټل کې کوم دي؟ لکه مثال ارسنیک شو، دې نه علاوه نیکل شو، کیډمیم شو، صحیح ده، کرومیم وغیره وغیره. لیډ دی پکې. دا په دې کې څه دي؟ میټلز دي او دا څه کوي؟ کینسر لګوي زیاتره پکې ده. دې نه علاوه په دې ټوبیکو کې په دې سګرټ کې چې دی ریډیو اکټیو کمپاونډز دي. ریډیو اکټیو کمپاونډز داسې کمپاونډ دي چې هغې نه ریډیشن کېږي. ټیک ده؟ او دا ریډیو اکټیو کمپاونډ چې کوم دي هغه څه دي؟ کارسینوجنز دي. کارسینوجنز خو به اوس تاسو پېژندلی که نه؟ ځکه لیکچر ختم شو او چې اوس هم چا نه یې پېژندلی و، پته یې بیا نه لګي. نو چې ویډیو یې کته که نه نه یې کته، غوږ یې ورته ایښی او که نه نه یې. کارسینوجن څه ته وایي؟ چې کینسر لګوي. صحیح ده؟